د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. کرزی وایي پاکستان د افغانستان استازیتوب نه کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي پاکستان د افغانستان استازیتوب نه کوي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې چې طالبانو په 15 اګست د افغانستان د نیولو وروسته پاکستان پرله پسې په نړیواله ټولنه غږ کوي چې طالبان د نوي حکومت سره کار وکړي. د وی او آی سره په ځانګړي مرکه کې حامد کرزي ویلي په افغانستان کې باید طالبانو حکومت چې په نړیواله کچه رسمي پیژندګلوي ترلاسه کوي اول به ورته په ملک کې دننه قانوني حیثیت ترلاسه کول وي. هغه ویلي طالبان حکومت یوازې د افغان ولس د حقوق حرص تر مخه قانوني حیثیت ترلاسه کولی شي، هغه که د انتخاباتو په لار وي او که د لویې جرګې. د نوموړي په وینا افغانستان دا وخت په نازک پړاو ولاړ دی. ولس باید ذمهواري ترسره کړي، یو موټی شي او د افغان ولس د خوښې حکومت جوړ شي. هغه ویلي د طالبان حکومت یا د بل حکومت دپاره په خپل ملک کې قانوني حیثیت ترلاسه کول د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندنې دپاره بنیاد وي او حکومتونه د خپل ولس په خوښه قانوني حیثیت ترلاسه کولی شي. د پاکستان په اړه پوښتنې په ځواب کې حامد کرزي ویلي پاکستان ته یې پیغام دی چې ورور هیواد یې دی، د افغانستان د استازیتوب هڅه دې نه کوي، د دغې په ځای دې د افغانستان سره غیر پوځي اړیکو جوړول هڅې وکړي. هغه ویل د پاکستان د ولس سره یې په ولسي کچه ژورې اړیکې دي. د پاکستان نه تمه ساتي چې د لاس وهنې توندروي او ترهګرۍ ته د ودې ورکول د لارې دی د افغانستان سره د اړیکو جوړولو هڅه نه کوي، بلکې د ولس او نړیوالو اصولو د لارې دې اړیکې جوړې کړي، افغانستان به ورسره ښې اړیکې ولري. کرزی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د طالبانو په افغانستان کې په واک کې د راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرله پسې طالبان د حکومت ملاتړ کوي او په نړیواله ټولنه غږ کوي چې طالبان حکومت سره په ګډه کار وکړي. د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلي وو که افغانستان د پامه وغورځول شو بشري بحران به پکې رامنځته شي او اغیزې به یې نه یوازې د افغانستان په ګاونډیو بلکې هر چیرته به اغیزه ولري. د طالبان نه وړاندې د اشرف غني او د هغې نه وړاندې د حامد کرزي حکومتونه تل په پاکستان تورونه لګوي چې پاکستان د طالب ملاتړ کړی او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. حامد کرزی په افغانستان کې داعش په موجودګۍ اندېښنه څرګنده کړې چې داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې دپاره خطر ده. کرزی په افغانستان کې داعش د وروستیو ځانمرګو بریدونو یادونه کړې او ویلي دا ثابتوي چې داعش د افغان ولس دپاره خطر ده. پکار ده چې سیمه ییز هیوادونه د داعش پر ضد جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه حامد کرزي ویلي د ښځو د کار ځایونو ته تلل، د جنکو سکولونو او پوهنتون ته تلل اړین دي او زیاته کړې ده نړیوال ټولنه که دغه پوښتنه کوي او که نه کوي د افغان ولس غوښتنه ده. دوستان ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.